سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د 22,000 بایومټریک دستګاوو له ډلې 9,000 دستګاوې تر دې مهاله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. دغه کمیسیون وایي که چیرې د نن ورځې په اوږدو کې دغه دستګاوې برابرې نشي، د وخت د محدودیت له امله ولایتونو ته د دې دستګاوو لیږد ستونزمن دی او شونې ده ټاکنې د دې ټکنالوژۍ له کارونې پرته ترسره شي. له دې سره سم په پام کې ده نن په غزني کې ټاکنیزې ننګونې حل شي. د غزني ولایت سیمه ییز چارواکي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې په اوږدو کې به د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ د غزني د ټاکنو د ستونزو حل کمیټه جوړه شي او هیله دي چې دغه ستونزه پای ته ورسیږي، خو د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر په دې اړه څه نه وایي. د بادغیس د ابکمري ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دغه کس چې ملا نور آغا نومېده تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو د برید په پایله کې وژل شوی دی. د بادغیس امنیه قومندان احمد فهیم قایم وایي په دغه نښته کې د نوموړي 8 کسان هم وژل شوي او 8 نور یې ټپیان دي. ویل کېږي په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. شب گذشته ساعت تقریبا 10 بجه شب دشمنای مردم افغانستان خواستند که با بالای پست‌های خالق‌طلو و تاشبلاق ولسوالی ابکمری عملات خود انجام بدن که خوشبختانه به مقاومت سرسخت نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی روبرو شدن که ولسوال نامنهاد طالبا به نام ملا نور آقا کشته و 7 نفر دیگه هم همراهش کشته شد، 8 نفر زخمی شد. له دې سره سم د زابل په میزان ولسوالۍ کې هم د ورته نښتې په پایله کې 6 طالبان ووژل شول. د زابل امنیه قومندان محمد مصطفی مایار وایي دغه نښته تېره شپه د یادې ولسوالۍ په غره پوستي د طالبانو له ډله ییز برید وروسته رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 8 نور طالبان او 1 افغان سرتېری هم ټپیان شوي دي. د میزان ولسوالۍ ملي پولیس د دوی د حملاتو نه باخبره او مخکې له مخکې ورته چمتووالی درلوده. د دوی حمله یې د ماتې سره مخامخ کړه او په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو 6 تنه مړه او 8 تنه سخت ټپیان دي چې د دوی د مړو جسدونه اوس هم په محل کې پراته دي. متاسفانه چې په نتیجه کې زموږ یو نفر سرتېری سطحي زخمي شوی دی چې تداوی دپاره انتقال او فعلا تر درملنې لاندې دی. او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره رښتینی نه دی او له ترهګرو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د قومي شوراګانو د دارالنشا مشر وایي افغان حکومت باید په هیواد کې د سولې ټینګښت په موخه له قومي مشرانو غوره ګټه واخلي. په همدې حال کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر له طالبانو سره د سولې په تړاو د قومي مشرانو د خبرو اترو بهیر له پیله خبر ورکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.